کوم کس چې وچاته قرض ورکوي د قرض ورکوونکي لپاره هم اسلام آداب ښوولي دي. اولنۍ خبره دا ده چې قرض ورکول دا د اسلام په نسبت باندې یو ډېر اعلی عمل دی. په اسلام کې دا عمل ډېر لوی ثواب لري. حدیث مقدس دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زه د معراج په سفر باندې ولاړم جبرائیل علیہ السلام ز جنت ته بوتلم فرأيت على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. ما یو عجیب دا ولیدله چې د جنت پر دروازه باندې یو طرف ته د صدقې ثواب لیکلی وو و بل طرف ته د جنت پر دروازه باندې د قرض ثواب لیکلی وو. د صدقې ثواب یو په لسه وو. هغه څوک چې صدقه وکړي الله جل شانه هغه ته د 1 روپۍ په عوض کې لس چنده ثواب ورکوي او د قرض ثواب یو په 18 وو. څوک چې یو مسلمان ته 1 روپۍ قرض ورکړي الله جل شانه دغه کس ته 18 درجه 18 مرتبه ثواب ورکوي. د 1 روپۍ په عوض کې په قرض ورکړه 18 مرتبه ثواب دی. او کچيري یو څوک چاته پیسې په صدقه ورکړي په لسه باندې ثواب. فقلت ما هذا يا جبريل. نبی علیہ السلام وایي چې ما د جبرائیل علیہ السلام څخه پوښتنه وکړله چې په دې نظام مې سر نسو خلاص، په دې نسوم پوه. د عقل تقاضا دا ده چې د صدقې ثواب باید زیات وي، ځکه صدقه چې ته چاته ورکې بیرته بیا نه ځینې غواړې، پیسې د هغه سوې، او قرض چې ورکې بیا خو بیرته ځینې غواړې. نو تقاضا دا ده چې باید د صدقې ثواب کم وای، د قرض ثواب د صدقې ثواب زیات وای، د قرض ثواب کم وای. وی جبريل عليه السلام راته وویل ان الصدقه تقع في يد الغني والفقير. صدقه چې زه کوم ته کوي کله کله زه یو چاته لاس ونیسم صدقه وکم هغه محتاج وي، او کله داسې هم وي چې ما او تا صدقه وکړو یو چاته یې ورکړو هغه محتاج نه وي. او قرض چې یو کس راځي ستا ته لاس نیسي قرض غواړي هغه یې محتاج سړی غواړي. نو قرض په دې وجه ثواب زیات لري چې د قرض په وجه باندې د یو محتاج احتیاج دفع کیږي، یو محتاج د احتیاج خلاصیږي. لہذا قرض ورکول مسلمان ته دا ډېر لوی ثواب لري. حدیث شریف د بخاری او مسلم دی من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. کم څوک چې یو تنگ دسته یو محتاج یو مجبور سره کومک وکړي پیسې ورکړي په قرض باندې د هغه تکلیف یې خلاص کړي الله جل شانه به تا د دنیا او د آخرت د تکلیف خلاص کړي. نو اوله خبره دا ده چې قرض ورکول دا ډېر لوی عمل دی. ډېر خلک نن سبا دا خبره کوي وایي قرض مه ورکوه بیا خپلې پیسې نسې کښلی. دا د یو لوی خیر او لوی ثواب څخه ځان محرومه کول دی. او دوهمه خبره که چیرې تا یو چاته قرض ورکړی وو او هغه نیټه او وخت پرسو د هغه کس سره طاقت او وس نه و، نو بیا څه پکار دی و ماته قرض ورکوونکي ته د قرض ورکوونکي دپاره ادب دا دی وان کان ذو عسره فنظره الى میسره. چې کوم چاته تا قرض ورکړی دی که هغه کس نادار و په لاس کې شی نه درلودي بیا هغه ته انتظار وکړه.
مهلت ورکا. بخاری شریف کی حدیث دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی غفر اللہ لرجل ممن کان قبلکم، ترتاسی مخ کی قومو کی یو کسو اللہ پاک معاب کی، اللہ طولی گناہی ورو بخشلے، اللہ جل شانہ جنت تداخل کی. کما نیکی درلو دره کان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى. هغه چې بکله پر یو چا شی خرڅوي ډیر به نه ټینګېدي، په خرڅولو کې هم نرمي کول، چې د یو چا څه به شی رانیوي ډېرې چنې به نه والې، په رانیولو کې هم نرمي کول. او چې کله به پر یو چا باندې پور و د پور په غوښتلو کې نرمي کوله، چا کس ته به وویله چې زما پور وخت پردی پور راکه، که به د هغه سره طاقت نه و بیا به مهلت ورکوي. لہذا دوهم ادب دا دی د پور ورکوونکي لپاره چې کچیرې د هغه پور اخیستونکي سره طاقت نه و وس نه و وخت ورکه.